د افغانستان د برېښنا شرکت وایي پر هغو شرکتونو او کمپنیو یې برېښنا پرې کړې ده چې له څو میاشتو راهیسې خپل د برق بلونه نه دي پرې کړي. د یاد شرکت ویان حکمت الله نورزی وایي چې یادو شرکتونو ته له بار خبرداري ورکولو وروسته یې دا پرېکړه کړې چې برېښنا یې ورپرې کړي. د نوموړي په خبره برېښنا شرکت 24 میلیارد افغانۍ پوروړي لري چې له دې ډلې څخه یوازې صنعتي پارکونه 380 میلیونه افغانۍ پوروړي دي. موږ په ټوله کې د افغانستان برېښنا شرکت چې پوروړي دي حدوداً 24 میلیارد افغانۍ دي چې اوس چې صنعتي پارکونه زموږ پوروړي دي یوازې صنعتي پارکونه هغه 380 میلیونه افغانۍ دي. نو موږ دې ته مجبور یو چې باید د دوی برېښنا پرې کړو او که چیرې دوی په راتلونکي کې هم د برېښنا په داسې حال کې چې دوی برېښنا پرېږده او برېښنا پیسې تحویل نه کړي موږ پر یو میکانیزم باندې کار کوو چې د هغه میکانیزم کې بیا به دغه ته ریاست الوزرا ته وړاندې کوو. ریاست الوزرا به پرېکړه د تاییدۍ څخه وروسته بیا به موږ پرېکړه کوو رسنیو سره به شریکو چې موږ د دوی سره کوم چلند کوو. برېښنا شرکت خبرداری ورکوي چې که هر څوک د برق بلونه پر خپل وخت ورنه کړي برېښنا بیاقت او قانوني چلند به ورسره وشي. د صنعتي پارکونو له ډلې څخه د اوسپنې د ویلې کولو ملي شرکت 40 میلیونه افغانۍ پوروړی، د سخي احمد پیمان د اوسپنې د ویلې کولو شرکت 28 میلیونه، د پیمان اسکریمو شرکت 11 میلیونه، د نظیر احمد د اوسپنې د ویلې کولو شرکت 10 میلیونه او د حاجي محمد بشیر د پلاستیکي پایپ جوړولو شرکت 15 میلیونه د برېښنا شرکت پوروړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادو شرکتونو نظر هم له ځان سره ولرو خو له بیا هڅو سره بریالي نشو. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي ټول صنعتکاران او ښاریان باید پر خپل وخت باندې د برېښنا د لګښتونو پیسې ورکړي ترڅو یاد شرکت له ستونزو سره مخ نشي. د دوی په خبره د افغانستان ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردیږي نو که چیرته پر وخت هغو هیوادونو ته پیسې ورنه کړي د ټول هیواد برېښنا به ورسره پرې شي. از شرکت‌های خصوصی از فابریکات توقع و پیشنهاد ما من حیث یک شهروند افغانستانی است که هرچه زودتر پول و برق خود به برشنا تحویل بدن. در برق همه ختم میشن. اونا شکر امکانات هم دارند، پول هم دارند، پیسه هم دارند، سرمایه هم دارند. باید واجبه اسلامیشانه باید ادا کنند، پول و برق دولت تحویل کنند. اینمی دولت است که پس به ملت ارائه میکنه برق است. د یادونې ده چې برېښنا شرکت میلیونونه افغانۍ پوروړی دی او که چیرته پر خپل وخت د برېښنا واردونکو هیوادونو ته خپل پورونه ورنه کړي د دې ویره شته چې پر هیواد باندې برېښنا پرې شي.